دورور پوښتنه کوي بعض انسانان چې کله په جای نماز لمونځ وکړي نو بیا چې فارغ سي راوایړوي دوی وایي چې بیا شیطان لمونځ پر کوي دا څنګه خبره ده غلطه خبره ده شیطان لمونځ نه کوي او نه شیطان جای نماز ته راوړی بیا دې لمونځ نه کوي چې دې نه راوړی بیا دې لمونځ کوي دا غلطه خبره ده په دې وجه کې راوړی جای نماز را ټول کې چې بیا یو څوک مردار نه کړي خراب نه کړي ښه خبره ده او په دې وجه باندې جای نماز را ټولول چې جای نماز اوار وي بیا شیطان لمونځ پر کوي او چې اوار نه وي نو بیا شیطان لمونځ نه پر کوي دا خبره غلطه ده داسې د عوامو خبره د حقیقت نه لري شیطان نه لمونځ کوي بلکې شیطان تام د لمانځه باسي نو په دې خاطر باندې جای نماز را ټولول دا کوم حقیقت نه لري شیخ صاحب د صف اول فضیلت تر نورو صفونو څومره زیات دی کله وضاحت راته وکړي صف اول تر نورو صفونو ډیر وضاحت لري الله جل شانه ته په ټوله دنیا کې صف اول د لمانځه او صف اول د جهاد خوښ دی هغه څوک چې په صف اول کې د لمانځه ولاړ وي او هغه څوک چې په صف اول کې د جهاد ولاړ وي د الله پاک ته محبوب دي او حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا هغه څوک چې دروازې سره دي د دروازې بند کړي یخ راځي مسجد یخیږي څوک دروازو سره دي دروازه بند کړي دا دروازې بند کړي نبی علیہ السلام وایي که خلق د صف اول په ثواب باندې خبر سي نو بیا به خلق د صف اول پر درېدلو باندې حس کوي کې قرآن دازي یو به وایي په صف اول کې درېږم بل وایي په صف اول کې درېږم نو بیا به نوبت نه رسیږي بیا به خلق قرآن دازي کوي چې د چا نوم راووتی هغه به درېږي صف اول دومره ثواب خو یو شی مهم دی هغه باید ووایم هغه دا چې د صف اول فضیلت په خپل ځای خو یو صف اول دی بعضی خلک بیا دا کار کوي چې په صف اول کې د ثواب پر ځای ګناه ګټي ګناه څنګه ګټي خامخا دی په صف اول کې د خلکو په منځ نه نوځي خلک تکلیفوي ځای نه وي دی نه نوځي دا بیا غلطه ده بعضې خلک ملدلي دي دومره ځای وي چې په هغه ځای کې دی نه ځایېږي دی بیا هم ضرور کوشش کوي چې ځان نه نباسي نو ځان هم په تکلیف کې خپل منظم خراب کی او د بل ځای د نور خلکو المنځونه هم خراب کی دا نو بیا په ځای د ثواب باندې عذاب دی بلکې په رد المحتار کې فصل فی فضیلت الامامه د امامت په فضیلت کې دا روایت نقل کړی دی وای کچيري صف اول تنگ وي یو څوک په دې خاطر باندې صف اول پریږدي چې خلک سره تنگ دي صف اول سفر شاسي چې خلک لږ وساسي شاه صف تراسي صف اول په دې خاطر پریږدي چې خلک تنگ دي الله جل شانه د چند ثواب ورکړي صف اول نو دا بیا مکه چې خامخا د خلکو په منځ نه نوځي خلکو ته تکلیف رسوي د خلکو پر روژو باندې پښې اړول حدیث شریف کې راځي چې څوک د خلکو پر روژو باندې پښې اړي دا په حقیقت کې پس کروټو پښې اړي جهنم ته ځان رسوي که د یو چا موبایل غلا سي وروسته د بل چا سره پیدا سي داسې څوک چې هغه د غله څخه رانیولی وي نو اصل مالک اوس حق لري چې ځینې واخلي که په غله پسې به ګرځي نه ځینې واخله په غله پسې ولې ګرځي داسې واخله دی بیا ولاړ سي د غله څخه بېرته خپلې پیسې واخلي کله چې ستا شی غلا سو بیا غل ستا څه ورک دی
او غله پر بل چا خرڅ کړي دي تا چې د چا په لاس کې هم دا شی ولیدي ته حق لري ځینې واخلې که د غله څخه رانیولی وي دی د بیا بیرته پر غله باندې رجوع وکړي غله ته دې ووایي چې هغه شی خو د بل چا وختي خو تا د بل چا شی پر ما خرڅ کړي وو غله ته دې ووایي چې ورور زما پیسې بیرته راکړه ته بالکل حق لري چې د هغه څخه یې واخلې دی په دې وجه باندې تا نسي منع کولی چې ما خو رانیولی دی دې رانیولی د تو پر تا باندې زما شی خرڅ کړي دي نو ته ځینې واخله د څخه دی دې بیرته د هغه غله څخه خپلې پیسې واخلي پلار او مور می مریضان دي دعا ورته وکړي الله جل شانه دي شفای کامله عاجله نافعه ورته نصیب کړي د مولوی عزت الله صاحب پلار او مور مریضان دي دعا ورته وکړي الله پاک دي شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي د زموږ د مسجد د محافظ دي یو مجاهد دي دعا ورته وکړي د څلورو رکعاتو فرض قضا څنګه راول کیږي ټوله ډک کیږي که دوه تش او دوه ډک کیږي نه دوه ډک کیږي دوه تش کیږي لکه څنګه چې اصلي لمونځ دوه ډک دي دوه تش دي چې کله قضا راوړي نو قضا هم داسې د دوه ډک دي دوه تش دي مولوي صاحب زه فهم او زما ملګري شکیب ته د دنیا او آخرت د خیر دعا وکړه الله پاک دې ستاسي او زموږ د ټولو د دنیا او د آخرت مشکلات حل کړي دا دعا تاسو هم کوئ د ځان لپاره ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار الله پاک د دنیا او آخرت مشکلات حل کړي من کارمندی یک شهر که رهایشی هستیم وقتی که زمین فروخته می شود برای خط اندازی و مشخص ساختن زمین یک مقدار پول دفتر اخذ می نماید و از این پول یک اندازه به من کارمند معاش خور هستیم می دهد این پول برای من حلال است بالکل حلال است مشکل نداره چې سړی امامت کوي نیت به څنګه کوي نیت به دغسې کوي چې امامت کوم دی قوم لره بس دغه نیت دی که په خوله باندې وایي او که په زړه کې نیت وکړي چې امامت دی قوم لره کوم بس نیت صحیح دی زما پوښتنه په دې ډول ده چې د جمعې په فرض لمانځه کې خو د جمعې نیت کیږي په سنتو کې د جمعې نیت کیږي که د ماپښین نه د جمعې نیت کیږي فرض هم د جمعې دي او سنت هم د جمعې دي زنده کردن فرهنگ چه حکم داره هر کس قوم برای خود در یک کشور علیحده فرهنگ و به زنده کردن او بعضی اختلافات پیدا می شود یک فرهنگ است که اسلامی است در شریعت هم اونمو فرهنگ در شریعت هم ثابت است او فرهنگ که در شریعت ثابت است برای او باید کوشش بکنی و را زنده کنی یک فرهنگ است که اسلامی نیست در شریعت ثبوت نداره او فرهنگ که اسلامیت نداره شرعی صبغه و رنگ نداره پس برای او باید کوشش نکنی زیرا که او فرهنگ اسلامی نیست او فرهنگ قومی است برای فرهنگ قومی باید کوشش نکنی زیرا که از فرهنگ غیر اسلامی که قومی و وطنی است اگر او را زنده کنی پس از او اختلافات ایجاد میشه د بخمل څادرونه د سړو لپاره جائز دي کنه چې ورېشم نه پکې کار سوي جائز دي مشکل نه لري که ورېشم مو بیا د نارینه لپاره جواز نه لري آیا د علم یادونکي زده کوونکي او د علم کې تحقیق کوونکي د جهاد فضیلت لري د حقیقت لري وو خو د جهاد د فرض عین جهاد نه د فرض کفایي جهاد
علم حدیث شریف کې راځي د عالم د قلم سیاهی او د شهید وینه دا سره برابر ده. خدا جهاد فرض عین نه یادي، دا نفلی جهاد یادي. مولوی صاحب زه تور ژړی یم، د دعا درخواست دی. الله پاک د شفای کامله عاجله نافعه نصیب کا. پر اوبو باندې وواره سورة الفاتحه ووایه، دم یې که هغه اوبه وچشه، الله پاک به شفا درته نصیب کړي. په مسجد کې د ګازو بخاري ته مخامخ لمونځ کول څنګه دي؟ دغه اور چې د ګازو په بخاري کې وي، دا اور هغه اور نه دی چې د کم اور عبادت کې دی پخوا. نو لہذا زموږ علما کرام وایي دې ته لمونځ کول کراهت چې پخوا فقهاو لیکلي دي چې اور ته مخامخ لمونځ کول مکروه دي. دا اور هغه اور نه دی چې کم پخوا و، لہذا دې کې گنجایش شته، مشکل نه لري. خو بیا هم که دا بخاري داسې لوړه وي تر قد نو بهتره ده، خو که مخامخ وي هم مشکل نه لري. په مضاربت کې که مضارب یوازې په ګټه کې شریک وي، آیا دا صورت جوړیږي؟ نه. په مضاربت کې به مضارب پر نفع او نقصان دواړه کې شریک وي. که یوازې په ګټه کې ځان شریک بولي، په نقصان کې نه بولي، دا مضاربت فاسد دی. څلور ورونه دي، پلار یې ژوندی دی، درې واده والا دي په ګډ کور کې، ودونه کړي دي، یو پاته دی واده نه لري، ورونو ویش کړي دي. پر دغه ورونو دغه ورور حق لري که نه؟ مطلب دا دی که د دې ویش وکړي سره هر یوه ته خپله حصه ورسېدله، نو اوس دغه ورور ته چې واده یې نه دی کړی، دی پر دا نور ورونو باندې د واده حق نه لري. د واده حق ځکه نه لري چې هر یوه ته خپله حصه ورسېدله. هغو ته چې پلار واده کړي و، په هغه وخت کې پلار ورته کړي و، د پلار په مال کې ورته کړي و، اوس پلار ټول ته خپل مال ورکړي. چې پلار خپل مال ورکړي و هر چا ته، نو دته هم خپله حصه ورکړله، دی اوس پر هغو باندې حق نه لري. خو بهتره دا ده چې هغه ورونه د دې کشر ورور لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي د واده په مهر کې، خو حق نه پر لري. د سې شنبې په ورځ باندې یو مهمه ازموینه لرم، دعا راته وکړي، الله پاک دې کامیابه کړه. الله جل شانه دې په ټولو مشکلاتو کې کامیاب کړه. شخص کرایه حویلی میگیره، از راهنما یک ساله قرارداد میکنه، برای راهنما 10,000 میدهد و شخصی پشیمان میشه. برای راهنما حلال است یا خیر؟ راهنما والا همون 10,000 را نمیدهد. نه، جایز نیست. اینمی پشیمانی که راهنما والا 10,000 پشیمانی را میگیره، این جایز نیست به راهنما والا. کسی که یک جا را به کرایه گرفت پس پشیمان شد، راهنما والا چه حق داره که 10,000 میگیره؟ برای چی میگیره؟ جا را گرفتیم واپس پشیمان شد نمیگیریم، او حق نداره که دوباره میگویه که ما واپس پیسه نمیتیم. چرا نمیتی؟ برای چی میگیری؟ حاجی مولوی صاحب دی خاطر است، لاره ورکه دی خاطر است. مثلا اینمی که در وطن ما و شما مروج است که مردم میگویه که ما اینمی پیسه به شما نمیتیم، این را میگیریم، پشیمانی است. پشیمانی جواز نداره، اینمی حقی اونمو شخص است، باید واپس کنه به اونمو شخص. مثل ترجمه مثل کسی که 4 ماه به تبلیغ میروه و معاش از دولت میگیرد، حرام است یا حلال؟ اینمی کار شما و دولت است. یعنی اگر دولت به شما میگویه که به شما اجازت است به تبلیغ بروی و معاش هم میتیم، شما دولت را خبر کردی که ما میریم به تبلیغ و او میگویه که ما به شما معاش میتیم، به شما جایز است و میته. و اگر شما او را خبر نکردی، شما او را گفتی که ما در دفتر هستیم کار میکنیم و شما دروغ گفتی او را و شما رفتی به تبلیغ، پس به شما حرام است.
ګروي کور نیول څنګه دی نه دی جایز دا مروجه ګروي نه دی جایز د جایز صورت به وفا ده وی وفا خلق کینا جمیل مازنه سیوا 4 رکعات سنت دي 4 رکعات مخکې سنت دي او 8 رکعات ورسته سنت دي په 8 رکعات ورسته کې 4 رکعات مؤکد سنت دي او 2 رکعات زائد سنت دي چارانو تپوس کوي دي چې واجب په موږ باندې لازم دي د چاله طرف څخه د الله طرف نه دی او کده نبی عليه السلام د الله جل شانه خاص څخه دي کده نبی عليه السلام په حدیث باندې لازمي هم د الله د خاص څخه دي ځکه نبی عليه السلام چې کوم خبره کوي هغه د ځان نه کوي د الله پاک د خاص څخه کوي نبی عليه السلام هم د ځان خبره نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو نبی علیہ السلام او د الله پاک مابین کې فرق کول دا غلط سوال دی چې کی د الله د خاصه خدي کده نبی علیہ السلام د خاصه نبی علیہ السلام د ځان خبره نه کی چې هر خبره کی نبی علیہ السلام د الله پاک د خاصه کوي دعا وکي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين دا ناس حاضرين څومره کسان حاضر دي علم په نسبت باندې ناست یا رب العالمین موږ د ټول ګناهونه را معاف کړي یا رب العالمین موږ صغیره کبیره قصد خطا سر علانیه ظاهر او باطن ټول ګناهونه را معاف کړي موږ د ټول نیک اعمال په خپل فضل او کرم سره قبول وګرځي یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین څوک چې قرضدار دي د قرض اخلاص کړي څوک چې محتاج دي د احتیاج اخلاص کړي څوک چې اولاد دي نیک صالح اولاد ورنصیب کړي څوک چې اولاد دي ورته صالح اولادونه لري ورته صالحان او نیکان وګرځي یا رب العالمین د چا چې والدین وفات شوي دي یا رب العالمین رحمتونه په نازل کړي مغفرت ورته وکړي درجات یې بلند کړي د چا چې والدین ژوند دي یا رب العالمین صحت او عافیت او سلامتی ورته نصیب کړي چا چې دعا وغوښتي دي یا رب العالمین کم حاجتونه دي ټول په خپل مقاصد او حاجتو کامیاب وګرځي یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین زما والدین ته دعا وکړي یا الله قبرونه منور وګرځي رحمتونه په نازل کړي مغفرت ورته وکړي درجات یې بلند کړي قبرونه د جنت باغچې وګرځي یا ارحم الراحمین موږ د ټولو څخه راضي سي ستا رضا را نصیب کړي ستا د رضا اعمال نصیب کړي خاتمه مو په ایمان کې د ایمان د زوال مو ساتي هدایت کتامه را نصیب کړي هدایت کامله را نصیب کړي اتباع د سنت را نصیب کړي نو ټول صلاحیتونه ستاسو د کامل دین لپاره قبول وګرځي نو د ټول څخه ستاسو د دین خدمت واخلي یا رب العالمین استقامت په دین باندې نصیب کړي نو د اسلامي نظام حفاظت وکړي یا رب العالمین څوک چې زموږ د مساجد او د مدارس او زموږ د لارو د سرحدات او حفاظت کړي د کور او د مال او د اولاد حفاظت وکړي یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مرتدا د امن نعمت چې راکړي دي زموږ د امن برقرار وګرځي اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام خاتمة په ایمان کې د ایمان د زوال موساتي یا رب العالمین د نبی عليه السلام شفاعت را نصیب کړي یا رب العالمین عمل نامه پر استر را نصیب کړي حوض کوثر را نصیب کړي جنت ته داخل کړي د جهنم موساتي وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين